د نیمایي تابعګانو ځینې ځانګړتیاوې درته ویلې وې. موږ تاسې تابعګانې د حقیقي اعدادو په سیټ کې مطالعه کوو، یعنی نه باید انپوټ غیر حقیقي عدد وي او نه باید آوټپوټ. هغه اعداد چې حقیقي نه دي موږ هغوی د تعریف په ساحه کې نه پرېږدو. په کومو عددونو چې آوټپوټ حقیقي نه راځي هغه اعداد بیا هم موږ د تعریف په ساحه کې نه پرېږدو. نو زموږ تاسې د درس ساحه چې تابعګانې پکښې کې مطالعه کوو د حقیقي عددونو سیټ دی، بلکل هم د تعریف ساحه حقیقي عددونه هم د قیمتونو. البته ادعا نه کوو چې د تعریف ساحه او د قیمتونو ساحه دي ټول حقیقي عددونه وي. زموږ مطلب څه دی؟ د حقیقي عددونو فرعي سیټونه دي. لکه مثال په جذري تابعګانو کې موږ څه وایو؟ یوازې صفر او مثبت حقیقي وضع کوای سو. یعنې زما مطلب دا نه دی چې باید ټول حقیقي اجازه ولرو، اما هغه اجازه چې لرو هغه هم څه کم اعداد دي؟ حقیقي عددونه دي. نو د حقیقي عددونه یو فرعي سیټ دی یا د اعدادو پر محور انټروالونه دي. صحیح ده؟ نو په دغه اساس باندې په نیمایي تابعګانو کې قاعده باید څه ډول عدد وي؟ یوازې مثبت. که چیرې قاعده منفي راسي اکس ته خو موږ هر ډول اعداد ورکوو، بیا په کسري اعدادو کې چې جذرونه یې جفته درجه کې او یا په غیر نسبتي کې بیا د دې حاصل راځي غیر حقیقي. نو په دغه خاطر باندې موږ قاعده یوازې مثبت اعداد ساتو. نو دا سو د نیمایي تابع عمومي شکل، او په دې بلد سولو چې قاعده به یوازې څه ډول اعداد وي؟ مثبت عددونه. په مثبتو عددونو کې یو نه راځي، که یو راسي بیا دا تابع نیمایي نه ده. نو څه خبره راغله؟ ما تاسو ته د عددونو پر محور واضح په نښه کړه چې تاسو وګورئ مثبت عددونه یعنی د صفر لوی، بیا د صفر لوی کې یو مو ځینې ایسته کړی. نو که په حقیقي توګه ورته وګورئ هغه اعداد چې په قاعدې کې راتلای سي، دا خبره پلا بیا اصلاح کړم چې تاسې دا د اکس د قیمت سره مه غلطوئ. کله چې دلته هر عدد راغی مطابق د شرایطو همغه عدد به دایم په قاعده کې پاتې. یعنې که دا دوه سو دا کومه نیمایي تابع سو؟ دوه په توان د اکس. همدا قاعده اوس څوک تغیروي چې درې کې؟ نه، درې په توان د اکس بیا بله نیمایي تابع ده. نو دې ته زه د قاعدې شرایط وایم. قاعده دلته متحول نه وي، یو دانه عدد وي، خو کوم عدد به وي زه تاسو ته د دې امکانات بیانوم. وم یا به د صفر و یو ترمنځ یو دانه عدد وي یا به د یو نه لوی یو عدد وي. که چیرې قاعده د صفر و یو ترمنځ یو عدد و چې دا ټول کوم عدد دي هغه واقعي کسرونه، نو په هغه صورت کې به دا نیمایي تابع متناقص وي. او که تر یو لوی عدد و پوره و اشاري و جذري مهم نه دی. قاعده پای رالی، پای 3.14 تابع متزایده. قاعده جذر 3 رالی، 1.و تقریبي تابع متزایده راله. نو پوره و جذري و کسري مهم نه دی. مهم دا دی چې دا قاعده تر یو لوی عدد دی که کوچنی تر یو لوی عدد وي بیا تابع څه شي درته راځي؟ متزایده. ما تاسو ته ویلي چې د دې تابع د تعریف ساحه ټول اعداد دي، ټول حقیقي عددونه. دلیل یې څه دی؟ تاسو وګورئ دلته اکس هر ډول عدد اجازه لرو که نه؟ او کله چې قاعده مثبت وي په هر عدد باندې پایله حقیقي راځي، نو د هر ډول عدد اجازه لري. نو دلته د تابع د تعریف ساحه څه شي راله؟ ټول حقیقي عددونه. قیمتونو ساحه یې څه شي راځي؟ هغه عدد چې موږ لاسته راوړو. لږ فکر ورباندې وکړئ. که قاعده مثبت عدد وي په هر ډول توان به پایله څه وي؟ مثبت. دا وګورئ مثال -3 که قاعده مثبت عدد وي مثبت 3 په توان د صفر څه شي رالی؟ مثبت عدد. په توان د مثبت عدد څه شي رالی؟ مثبت عدد. په توان د منفي څه شي راغی؟ مثبت عدد. 1/3 مکعب راځي چې 1/20. نو که چیرې قاعده مثبت عدد وي او چې موږ مثبت ورته ورکوو نو د دې حاصل به څه مثبت عددونه. نو ما درته ویل رینج به څه مثبت حقیقي. صفر مو هم لاسته نه راځي، منفي مو هم لاسته نه راځي. نورې ځانګړتیاوې ما تاسو ته دې ګرافونه رسم کړي وه. نورې ځانګړتیاوې د اکس محور نه قطع کوي. نیمایي تابعګانې د اکس محور نه قطع کوي. د وای محور په 0.1 کې قطع کوي. او دا تابعګانې یوه په یوه دي. نو چې دا تابعګانې یوه په یوه دي دا به معکوسه تابع ولري که نه؟ دا به بلکل معکوسه تابع ولري چې د دې معکوسه تابع لوګاریتمي تابع ده. اوس لوګاریتمي تابع څه ډول ده؟ توجه ورته وکړئ. د لوګاریتم په څپرکي کې بیا زه تاسو ته د لوګاریتم مفهوم ډېر واضح کوم. اوس یې لږ خلاصه درته ووایم چې لوګاریتم په حقیقت کې څه یي. که تاسو داسې یو حالت ولرئ، مثال ولرئ a په توان د b مساوي په c.
دلته موږ تاسې دا A ته څه وایو؟ قاعده. او B ته وایو توان. او C ته څه وایو؟ همدغه توان لرونکی عادت دی که نه؟ همدا توان لرونکی عادت دی یا طاقت. زه ورته ولیکم توان لرونکی عادت. یعنی دی مساوي په یو توان لرونکی عادت دی. صحیح خبره ده؟ C د A په توان د B حاصل دی. د دغه توان لرونکی عدد حاصل دی. ښه، اوس دې ته وګورئ، آیا په دې لیکنه کې که چیرې C نامعلوم وي، زموږ تاسې په ریاضي کې داسې یو میتود ویلی چې توان لرونکي عادات څنګه رفع کوو؟ دا موږ په ریاضي کې ویلی. که C نامعلوم وي، مثال که C وي X او دا زه تاسو ته ولیکم 2 په توان د 5. آیا تاسو کولی شئ چې اوس دا د X قیمت پیدا کړئ؟ موږ وایو ځکه زما د 2 په توان د 5 رفع کول زده دي، نو دا به 2 په 2 کې 5 ځلې ضرب کوي. ښه، که چیرې زه وغواړم په دغه حالت کې دا 2 په توان د 5 دا چې تاسو رفع کوئ دې څه شي جوړ شو؟ 2 په توان د 5 مساوي په څو رالی؟ 22. نو په دغه لیکنه کې که هر کله C نامعلومه وي، تاسې ولیدل چې د دې لاسته راوړل ډېره زیاته اسانه خبره ده او هماغه د توان لرونکي عدد رفع کول دي. حتی که دا توان هم تام نه وي، موږ تاسې د جذر مطالب هم زده دي. نو زه په دې لیکنه کې د C سره هېڅ مشکل نه لرم. ښه، تاسې راته وایاست که په دې لیکنه کې A نامعلوم وي، A یعنی قاعده، فرض وکړئ په دې لیکنه کې قاعده نامعلوم دی. آیا اوس موږ تاسې داسې یو میتود یا داسې یو لیکنه لرو چې قاعده مساوي په هغه څه وي؟ موږ وایو داسې یو لیکنه لرو. ته ماته داسې یو لیکنه ووایه چې قاعده مساوي په هغه وي. موږ وایو دا قاعده مساوي دی په 5 جذر د 22. او رښتیا هم قاعده مساوي په څه دی؟ د قاعدې دپاره یو مستقله لیکنه شته که نه؟ نو کله چې زه د قاعدې دپاره یو لیکنه ولرم، خو زه به دا ساده کم، نو که قاعده نامعلومه وه زه قاعده لاسته راوړلی سم. او دا جذر سو، د دې جذر محاسبه زموږ دا ده چې دا مساوي په څو رالی؟ 2. نو که چیرې په دې لیکنه کې قاعده نامعلومه وو، آیا د دې قاعدې دپاره موږ تاسې لیکنه لرو که نه؟ موږ وایو لیکنه ورته لرو. څنګه لیکنه؟ د مساواتو اطراف په دغه درجه جذر باندې ونیسه، نو قاعده مساوي په یو ځانګړې لیکنه راغله. اوس سوال دا دی که چیرې په دې ډول لیکنه کې توان نامعلوم وي، آیا په ریاضي کې داسې یو لیکنه شته چې توان مساوي په هغه څه وي؟ آیا داسې یو لیکنه موږ په ریاضي کې لرو چې توان مساوي وي په هغه؟ دا مو نه درلودی. نو د همدغه دپاره په ریاضي کې یو نوې لیکنه جوړه سوه چې هغه عبارت د څه شي څخه و؟ لوګاریتم. نو لوګاریتم په حقیقت کې عبارت د څه شي څخه دی؟ د توان دپاره یوه لیکنه ده، د توان دپاره یوه معادله لیکنه ده. نو دا لیکنه موږ څه کول؟ که چیرې یو وخت توان نامعلومه سو، نو چې زه د توان دپاره لیکنه ولرم، نو هغه چې ساده کم، مطلب دا چې ما توان پیدا کړی، او هغه لیکنه څنګه وه؟ لوګاریتم. هر څه چې دلته قاعده ده هغه په لوګاریتم کې دلته لیکو چې موږ دې ته بیا وایو د لوګاریتم قاعده، او دا حاصل چې هر څه دی هغه دلته لیکم. اوس تاسې دې ته وګورئ، دا راواخلئ د دغه سره مقایسه کوئ. بي څه دی؟ توان. دلته بي څه دی؟ دلته بي لوګاریتم دی. نو لوګاریتم څه شي راغی؟ لوګاریتم راغی توان. دلته بي ووایاست توان، دلته بي څه شي دی؟ مساوي په لوګاریتم. نو لوګاریتم عبارت د څه شي څخه راغی؟ لوګاریتم سو توان. نو اوس چې زما دا د لوګاریتم محاسبه زده وي، مطلب دا چې زه څه شي محاسبه کوم؟ توانونه محاسبه کوم. او د توان دپاره مو ولې یو لیکنه جوړه کړه؟ یو وخت وګورئ توان نامعلوم وي، نو زه بیا څنګه محاسبه کوم؟ او دې ته ضرورت پیدا کېږي. په دغه حالت کې که چیرې زه دا تاسو ته نامعلوم ولیکم، 2 په توان د x مساوي په 22، کیدای شي تاسو په دې پوه شئ چې هغه کم توان دی چې زه 2 ته ورکړم او 22 حاصل ورکوي. په دې به تاسې پوه شئ. اما که چیرې دا داسې یو حالت وي چې 2 په توان د x مساوي په 3، اوس خو یې نشئ پیدا کولی. هغه کم عدد دی چې زه 2 ته ورکړم، 2 په هغه توان رفع کړم 3 ورکوي. هغه عدد پیژنئ؟ نه. اما اوس هم نه پیژنئ. اوس چې مو توان ته لوګاریتمي لیکنه جوړه کړه، اوس یې پیژنو. نو څنګه کوې؟ زه وایم توان مساوي دی په لوګاریتم. قاعده همدا قاعده
او دا عدد به دلته ولیکم. اوس مو نه کوي پیدا چې هغه کم عدد و چې دوه په هغه توان رفع کو او درې ورکوي، پیدا مې کوي. دا په ماشین حساب کې ووهئ عدد یې تاسو ته راوځي. نو په حقیقت کې لوګاریتم عبارت د څه څخه دی؟ توان. دومره کفایت کوي د لوګاریتم تر څپر کې. هلته بیا ډېر مفصل پر دې بحث لرو. نو اوس لوګاریتمي تابعګانې څه ډول تابعګانې ته موږ تاسې وایو؟ لوګاریتمي تابعګانې که چیرې متحول لوګاریتم ولري بس دې ته موږ وایو لوګاریتمي تابع. نو وایاست شکل به یې څنګه وي؟ وای مساوي لوګاریتمي x په قاعدې د a. وای مساوي لوګاریتمي x په قاعدې د a. دا عبارت د څه څخه رالی؟ لوګاریتمي تابع. که چیرې متحول لوګاریتم ولري موږ هغه ډول تابع ته څه نوم ورکوو؟ لوګاریتمي تابع. تاسو ګورئ کله چې ما تاسو ته دا د لوګاریتم لیکنه جوړول، آیا هغه کومه قاعده چې په دا توان شکل کې و، په دا نمایي بڼه کې چې کوم قاعده وه، هماغه قاعده بالکل لوګاریتم ته راغلی دی که نه؟ او دا د لوګاریتم مفکوره مخکې راغلې که دا د نمایي لیکنه مخکې راغلې؟ نمایي لیکنه مخکې راغلې. بیا موږ ته سوال پیدا شوی چې توان څنګه محاسبه کړم؟ نو موږ تاسې لوګاریتم ځینې جوړ کړئ. نو دلته چې قاعده هر شرایط ولري دلته به قاعده هماغه شرایط لري. صحیح خبره ده؟ ځکه دا خو د همغه څه لاسته رالی. نو دغه چې اوس ما لیکلی دی ا دلته قاعده ده. ستاسې په نظر په نمایي بڼه کې به دغه ا په هغه ځای کې هم قاعده وي که نه؟ 100% به په نمایي بڼه کې هم دا څه وي؟ قاعده به وي. نو کله چې ا په نمایي بڼه کې هم قاعده ده، په لوګاریتم کې هم، نو موږ خو په نمایي بڼه کې ویلي چې ا باید مثبت عدد وي او ا باید یو نه وي. همدغه شرایط په لوګاریتم کې هم بالکل د قاعدې دپاره دي. یعنی مطلب که چیرې د یو لوګاریتم قاعده یو صفر یا منفي عدد وي، هغه لوګاریتمونه یا حقیقي حاصل نه ورکوي یا تعریف شوی نه دی حالت ورکوي. نو د لوګاریتم قاعده به څه وي؟ د لوګاریتم قاعده به یو مثبت عدد وي او په مثبتو عددونو کې به یو نه وي. په غیر صورت کې یا موهومي راځي یا مختلط راځي یا تعریف شوی نه دی حالت ځینې جوړیږي. ټول متوجه سوه؟ نو دا یو ځای اسانه رالی چې د لوګاریتم د قاعدې شرایط د نمایي تابع د شرایطو سره بالکل یو رقم و. په نمایي کې موږ تاسې وویل که قاعده لوی تر یو وي نمایي تابع به متزاید وي. عینا همدا خبره په لوګاریتم کې هم ده. که چیرې په لوګاریتمي تابع کې دا قاعده یو عدد وي، که دا تر یو لوی عدد و دا لوګاریتمي تابع به څه وي؟ متزایده. او که چیرې دا د صفر یو ترمنځ وي بیا به دا څه وي؟ متناقصه. ګوري څومره ډېر ورته والی لري د نمایي سره؟ ډېر زیات. عینا هماغسې یو مسله درته جوړه سوې ده. مګم ځینې مسایل یې اوس نو برعکس راځي. څنګه؟ نمایي تابع د اکس محور نه پرې کوئ، د وای محور یې په کومه نقطه کې پرې کوئ؟ په صفر یو کې. لوګاریتمي دپاره دا خبره بالکل برعکس ده. دا بیا د وای محور نه پرې کوي، د اکس محور په یو صفر کې پرې کوي. اوس ورته د دې ډومینو رینج دلته بالکل برعکس راځي. د دې تعریف ساحه څه ده؟ ټول اعداد د نمایي او د قیمتونو ساحه مثبت حقیقي. دلته زه اوس څه ورته وایم؟ د دې د تعریف ساحه به څه وي؟ د دې د لوګاریتمي تابع یوازې مثبت حقیقي عددونه او د قیمتونو ساحه به یې څه وي؟ ټول حقیقي اعداد. چې دلته ډومین و هغه هلته رینج سو، چې دلته رینج دی هغه دلته ډومین سو. دا خو یو د بل معکوس دی. نو دا خبره ډیره زیاته مهمه ده، په یاد وساتئ. لوګاریتم مساوي په منفي عدد هم کیدای سي، لوګاریتم مساوي په صفر هم کیدای سي، لوګاریتم مساوي په مثبت عدد هم کیدای سي. یعنی دا لوګاریتم کیدای سي مثبت عدد وي، دا لوګاریتم منفي وي، دا لوګاریتم صفر وي. اما د اکس پر ځای به راځي یوازې او یوازې مثبت عدد. د صفر او د منفي عددونو لوګاریتم د حقیقي عددونو په سیټ کې نه دی تعریف شوی. صحیح خبره ده؟ هغه نه دی تعریف شوی. نو آوټپوټ به څه وي؟ کله چې لوګاریتم منفي وي نو وای منفي عدد کیدای سي، که لوګاریتم مثبت وي وای مثبت راتلی سي، که لوګاریتم صفر وي وای صفر راتلی سي. نو رینج څه سي جوړ سو؟ رینج هر ډول عدد. اما ته به قیمت ګزاري کوي یوازې څه ډول عدد؟ مثبتونه. ته یوازې د مثبت اعدادو وضع کولو اجازه لرې. اموده ورته؟ ولې زه یوازې د مثبت عددونو
وضع کولو اجازه لرم راسئ دلته ورته وګورئ لوګاریتم مساوي په څه شي دی لوګاریتم مساوي په توان دی بیا دغه عادت ته یې موږ تاسې څه وایو دغه عادت ته دا خو قاعده سوه دغه خو دې دی څه سو دا لوګاریتم سو دا د لوګاریتم حاصل یا لوګاریتم دی دا قاعده ده دغه سی عدد عبارت د څه څخه دی دې ته وایي لوګاریتمي عدد اوس ما خلاصه درته ولیکئ عدد او دلته لوګاریتمي عدد د ایکس دی موږ تاسې چې قیمت ګزاري کوو د لوګاریتمي عدد په ځای عدد وضع کوو انپوټ څه شي راځي لوګاریتمي عدد اوس دا لوګاریتمي عدد ولې باید مثبت عدد وي تاسې دې ته وګورئ که قاعده مثبت وي آیا په هر توان د دې حاصل مثبت راځي که نه نو کله چې دا دلته د لوګاریتم په ځای کې راغی دی باید یوازې څه ډول عدد وي مثبت مخکې په دې مسله کې موږ تاسې بحث وکئ که قاعده مثبت عدد وي چې قاعده مثبت ده دلته مو ویلی که قاعده مثبت عدد وي په هر ډول توان به د دې حاصل څه مثبت اوس په لوګاریتمي بڼه کې دی چیرې راغی د لوګاریتمي عدد په ځای کې او په تابع کې همدغه ځای انپوټ دی نو که دا مثبت وي د دې حاصل چې سی دی دایما مثبت راځي سی دایما مثبت سی دلته رالی انپوټ نو انپوټ باید څه ډول عدد وي دایما مثبت او په عمومي بڼه باندې که چیرې داسې یو حالت ولرو که چیرې زه دلته ولرم لوګاریتمي یو افاده د ایکس له جنسه ولرم اوس زه څنګه کولی سم د دې تعریف ساحه پیدا کړم د دې تعریف ساحه به داسې پیدا کوي د هغې افاده به راواخلي لوی تر صفر به یې وضع کوي یو نامساوات جوړ سو که نه دا نامساوات چې مو حل کوي د دې جواب به د دې د تعریف ساحه درته راسي په دې نامساواتو کې کوم اعداد راځي د دې د حل په ساحه کې یوازې مثبتونه صفر او منفیان نه پکښې کې راځي